د چکدرې بازار نه 2 کیلومتره لرې د بت مت منونکو لرغونې سټوپاګانې دي. انډان ډیرې چې د سلګونو کلونو تاریخ لري د حکومت د بېغورۍ له وجې په ختمېدو دي. انډان ډیرې کې یوه غټه او خوشحاله وړې سټوپاګانې دي چې پکې ډیرې د غیر قانوني کودای سره روانې شوي. ځایي خلک وایي چې حکومت دې ترې چاردیواري یا ازغن تارونه راته وکړي. دا زموږ یو تاریخي ورثه ده او دا چې کوم دی نو که ډېر خلک ورته سیلګري ملګري راځي خو لکه چونکې دی خصمانه نشته د جوړولو پروګرام نشته دا ټول وران شو ټول وران شو بار چې به لار څوک تیریږي څوک ته ګوري نه حالانکه دا ډېر تاریخي ځای دی انډان ډېر نوم دی خو چې حفاظت وشي د بونډریوال وشي د نور خصمانه وشي چوکیدار پکې دا پکې دا شی به خلک به سیل لبره دي د خلکو لپاره روزګار به پیدا شي. د دیر میوزیم اسسټنټ ډایرکټر وایي چې لرغوني اثار خوندي کولو لپاره حکومت کار کوي خو ځایي خلک د هم ورسره مرسته وکړي. او فیوچر کې هم د دې دا پلانینګ دی چې څومره سایټس دي چې د هغې نه پراپر فینسینګ وشي هغه پروټیکټ شي او یو خو هغه پروټیکټ دی چې کوم انډر انټیکویټي ایکټ هغه موږ پروټیکټ کړو هغه بالفرض پرایویټ لینډ وي هغه موږ د پرچیز کړو او بیا د هغې نه پس په هغې باندې انټیکویټي ایکټ لاګو شي. د خیبر پښتونخوا حکومت سیلګرۍ ته وده ورکولو باندې کار کوي. که په صوبه کې موجود لرغوني آثار هم محفوظ کړي شي نو نړیوال سیلګرۍ ته هم وده میلو شي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، چکدره.